دا د ستر بابا د ارمانونو تسلسل ګڼم دا چې پښتنو پسې په اره تپه ګرځمه او زه د خپل ولس د بیدارۍ سندرې وایم زه به خپل ولس پسې کوڅه په کوڅه ګرځمه. ډېر قابل احترام صدر محفل عبدالولي خان کاکا او هغه سره ناست ډېر ګران نورالامین یوسفزی صاحب، سلیم لالا، د مردان نه راغلی اکبروتی صاحب، روخان یوسفزی صاحب، جان بادر لالا، نیازک خان او نور مشران او ماته په پنډال کې ناست ډېر محترم مشران، خدای خدمتګار همزولو کشرانو، خبرې نه کومه ډېر ګران مشران ناست دي او هغوی نه به خبرې اورو. راغلي وو موږ د هغوی خبرو لیو چې هغوی نه څه واورو. نظم وامه چې د دې عنوان دی ارتقا. د ژوند تماشو ته چې زه کله تماشه شم بیخي د ځانه روک شم، بیخي نشه نشه شم، بیا هېڅ بېسه کله کله ځان سره خندېږم، بیا هسې کله کله د خپل سوري نه یریږم. وختونه ځي په مخ کې زه ماضي پله راځمه، زه خپل د ارمان دشتې ته سپرلي پله راځمه. د وخت ارتقا نه مې بېشانه یره کېږي چې یو انسان پکې د بل انسان یره کېږي. وسلې دي که ټینکونه که بمونه که وایرس دی، ښې لوبې په انسان کوي د چا چې څومره وس دی. تیارې هم د وحشت پکې خورې دي په هر لوري، قاتل هم پکې ځان له نوې نوې لارې ګوري. بیا څه پیدا ته ووایه د داسې ارتقا نه چې شپه یې خونړی وي هم یریږي د سبا نه. دې ژوند کې بدلیږي که کامیابې که ناکامې، بیا ښه نه ده چې ځان له چرته روکې او ناکامې. نه نظم زه د داسې ارتقا په لوري نظم، نه نظم د لمبه لمبه سبا په لوري نظم. زه غواړم چې د امن یو وړه غونتې دنیا وي، زه غواړم چې په دغه کې د خیر د ارتقا وي، زه غواړم چې ژوند بوج نه وي زمونږ په ذهنونو، زه غواړم چې دا دشتې سي آبادې په ګلونو، زه غواړم چې جنګونه د جنګونو سره وشي، زه غواړم چې نفرت د نفرتونو سره وشي، زه غواړم چې زاریږي یو انسان د بل انسانه، زه غواړم چې هېڅوک د چا نه نه وي پریشانه، زه غواړم چې دروغ پکې بیخي د مرغۍ پای وي، زه غواړم چې رښتیا مو د ژوندون هره کیسه وي. اوس چې د یو بل په وینو سره دي لمبه کېږي، خو اوس چې مو دا ژوند لکه په اور باندې تېرېږي، خو اوس چې ناخبر یو په دار باندې ختلي، خو اوس چې تماشو ته د یو بل یو ودرېدلي. زه هم غواړم چې وشي ترقي دې بلا وشي، زه هم غواړم چې ټول غریبانان پکې ماړه شي، خو چېرته د موږ داسې ارتقا پسې ړانده شو. موږ ټول خو د احساس جرنده کې ښه وړه وړه شو. نو که داسې ارتقا وي نو زه دې ته تیار نه یم، بیا ښه یمه بې لارې زه د چرې په لار نه یم. نه نظم زه د داسې ارتقا په لوري نظم، نه نظم د لمبه لمبه سبا په لوري نظم. ډېره مننه، ډېره مهرباني.